تیر 1499 لمریز کال کې د افغانستان مهمو پیښو ته کتنه. که څه هم له 2001 کال راهیسې چې امریکا او متحدینو پر افغانستان یرغل کړی، په دغه هیواد کې جګړې، وژنې، ناامنۍ او اقتصادي ستونزې ښې پرېمانه دي او د قانونو او کاري فرصتونو له پلوه د دغه شتمن هیواد ډیره برخه وګړي د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري او حکومت په نړیواله کچه د فاسدو حکومتونو په سر کې ځای لري. خو تیر 1499 لمریز کال د ازادۍ او سوکالۍ په برخه کې هم یو څه هیلې له ځانه سره لرلې. د دوحې تړون له مخې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بریدونو په کچه کې د پام وړ کمښت راغی. دغه راز که څه هم امریکایي لوري یو لړ تخطیانې وکړې، خو په ټولیز ډول په هوایي بریدونو او شپنیو چاپو کې کمښت راغلی چې ورسره د افغانانو د زور کچه هم یو څه راټیټه شوې. د دغه تاریخي تړون پر اساس له افغانستان څخه ډیر بهرني عسکر ووتل، خپل جوړ کړي تاسیسات یې ویجاړ کړل. اوس یوازې 2.5 امریکایي عسکر پاتې دي چې ټاکل شوي د روان میلادي کال د مۍ میاشتې تر پایه ووځي. د 1498 لمریز کال د حوت میاشتې په 10مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د شوي تړون په تعقیب د 1499 لمریز کال په لومړیو کې د دواړو لوریو لخوا د 6,000 بندیانو د خلاصون لړۍ پیل شوه. که څه هم ټاکل شوي وه چې دغه پروسه ژر بشپړه او بین الافغاني خبرې پیل شي، خو کابل ادارې په یوه او بله بهانه دغه پروسه شاوخوا 15 میاشتې وځنډوله چې ورسره بین الافغاني مذاکرات هم وځنډېدل. خو بالاخره د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړه شوه او د 1499 لمریز کال د وږي میاشتې په 22مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې په رسمي توګه بین الافغاني خبرې پیل شوې چې ورسره دایمي سولې او ثبات ته د افغان ملت هیلې راوټوکولې چې په کور دننه او بهر یې پراخ هرکلی وشو. د طرز العمل پر سر د توافق لپاره له شاوخوا 3 میاشتو خبرو اترو وروسته د 1499 لمریز کال د لیندۍ میاشتې په 8مه نیټه د ناستو د طرز العمل په اړه هوکړه وشوه او د دوحې تړون د دغو ناستو لپاره د مبنا او اصل په توګه ومنل شو چې د طالبانو لپاره یوه ستره لاسته راوړنه وبلل شوه. دغه راز په اقتصادي برخه کې له ستونزو سره سره افغانستان یو لړ ګامونه واخیستل چې له ډلې د 1499 لمریز کال د لیندۍ میاشتې په 20مه نیټه د افغانستان او ایران ترمنځ په رسمي توګه ریل پټلۍ پرانستل شوه چې تمه ده په مرسته به د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ په کچه کې زیاتوالی راشي. همدارنګه د 1499 لمریز کال د مرغومي میاشتې په 25مه نیټه د افغانستان او ترکمنستان د اوسپنې پټلۍ، برېښنا او انټرنیټ 3 پروژې پرانستل شوې. په ټولیزه توګه ویلی شو چې که څه هم په 1499 لمریز کال کې افغانستان له ډول ډول ستونزو سره مخ و، خو د ازادۍ، سولې او ټیکاو په برخو کې یو شمېر لاسته راوړنې درلودې او تمه ده چې له روان 1400 لمریز کال به هم په دې برخه کې ښه زیری ولرو.